د ایران سړکونه د لاریون کوونکو د پښو لاندې غالي ګرځېدلي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه 15مې ورځې ته ننوتي او اعتراض کوونکي د ښارونو د ویجاړولو پر مهال د حکومت ضد شعارونو ورکولو ته دوام ورکوي. دا اعتراضونه د اسلامي جمهوریت مخالفینو په تیره د امریکا متحده ایالاتو، اسرائیل او د ایران د پخواني شاه زوی لخوا د ملاتړ سره ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي مشورتي شورا رئیس محمد باقر قلیباف د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه سخت غبرګون وښود او ویل چې د اسلامي جمهوریت پر ضد د برید په صورت کې د اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر اډو د ایران متقابل برید به د هغه هیواد لپاره یو مشروع موخه وي. در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید. خو اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو له امله د مړو شمېر 114 تنو ته رسېدلی او لږ تر لږه 2600 تنه نور نیول شوي دي. تسنیم خبري اژانس دا هم راپور ورکړی چې د لاریونونو وروسته د هیواد په 19 ښارونو کې نږدې 100 ایراني پوځي پرسونل وژل شوي دي. له بل خوا رویټرز راپور ورکړی چې بنیامین نتنیاهو او مارک روبیو په یو ټلیفوني اړیکه کې په ایران کې د امریکا د پوځي مداخلې په اړه د اعتراض کوونکو د ملاتړ په اړه بحث کړی او ټاکل شوې ده چې د اسرائیل لومړی وزیر نن شپه یو امنیتي غونډه ترسره کړي. وال سټریټ ژورنال هم د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د ټرمپ اداري چارواکو د دې په اړه لومړني بحثونه ترسره کړي چې که د ټرمپ ګواښونه عملي شي نو څنګه پر ایران برید وکړي. گرچه از آغاز تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر از 2 هفته سپری می‌گردد ولی می‌بینید که نتایج جز ویرانی و بربادی بر مردم خود ایران نداشته و یک بی‌نظیر و شرمشور را در ایران راه انداختند که البته در قسمت راه اندازی تظاهرات دست نیروهای خارجی بخصوص سازمان استخباراتی منطقه و بین‌المللی بسیار فعال بوده و کوشش میکنه که بی‌نظیر بیشتر در ایران راه اندازی بکنن و جانب دیگه هم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم را به خاطر یک حمله غافلگیرانه علیه اسرائیل دارد. این است یک باز تانسته که عملات نظامی ایالات متحده آمریکا را که مستقیما تصمیم داشتن به ایران حمله بکنن باز داشته. رضا شاه پهلوي په یو نوی ویډیو کې یو ځل بیا د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړ او له هغوی وغوښتل چې د یکشنبې په ماښام په ټول ایران کې سړکونو ته راوځي ترڅو د ایران حکومتي دستګاه کمزوري کړي او ویل چې د امریکا ولسمشر هم د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی. ضمن تاکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 دی ماه از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. در طول مسیر از یکدیگر و از جمعیت مردم جدا نشوید و به مسیرهای فرعی که می‌تواند جانتان را به خطر بیاندازد نروید. خو د عراق د ملیشو قومندان ابو اسرائیل په ایکس کې د اسلامي جمهوریت ملاتړ او په ایران کې د اعتراض کوونکو د ځپل لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. نوموړي په ایران کې اعتراضونه اسرائیل ته منسوب کړل او ویل چې نوموړي به د دې اعتراضونو د کنټرول لپاره د ایران له حکومت سره ودرېږي.